ټول مسلمانان یو په دې باندې افتخار کوو پروردګار عالم ډېره لویه پیرزو په موږ باندې کړې ده. الہ العالمین یو دومره لوی پیرزو په موږ کړې ده چې نور له موږ نه ډېر هوښیار اوچت د استعداد والا خلک دي، تعلیم والا خلک دي، خو دا پیرزو نه ده پیسوې. موږ الحمدلله مسلمانان یو. د دې کلمې پیرزو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا پیرزو په بل چا باندې نه ده سوې، دا ډېره لویه پیرزو ده. خو کله چې دا لا اله الا الله محمد رسول الله خبره کوو، دلته د دې لا اله الا الله محمد رسول الله تر شا زښته ډېر مسؤلیتونه مسلمانانو ته متوجه دي. نو د دې دپاره چې وخت نه یې ضایع، صرف یوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کوم. نبی علیه الصلاة والسلام یا خذ الامر بالتدبیر، تاسې کوم یو کار چې در نیسئ، کوم یو کار چې شروع کوئ، کوم یو کار ته چې بنا کوئ، نو دا په یو ښه تدبیر سره در نیسئ. او که دا معنا چې په کوم کار چې شروع کوئ په صحیح تدبیر باندې، که خذ الامر بالتدبیر، یو کار په تدبیر سره شروع کوئ، فإن رأيت في عاقبته خیرا، که چېرته تاسې د دې کار په انجام کې خیر ولیدل، خوشحالیم ولیدله، په صحیح لاره باندې روان وو، نو نبی علیه الصلاة والسلام یې فمزي، نو چلوئ، پسې لګیا اوسه، دا کار پسې تعقیبوه، په دې کار پسې لګیا اوسه. وان خفت غین، او که چېرته په دې کې تاوان ولیدل، په دې کې ضرر ولیدل، په دې کې د خدای لارې چې کاږه تلو، نو فمسک رسول الله صلی الله علیه وسلم یایي چې تاسې نو دربند سئ له دې کاره چې اتې لرې سئ. نو موږ د دې په خاطر اگر چې دا علما کرام ناست دي، خو د دې په هغه دی هغه سادی صاحب یایی چکاری بی فضل زیمن براید مرا دروی سخن گفتن نشاید، وگر بینم که نابینا و چاه است، اگر خاموش نشینم گناه است. نو کله چې له موږ چې د دغو علمای کرامو په حضور کې له انداز نه زیاتې، له چوکاټ نه زیاتې خبرې راځي او را چې صادریږي، نو دا د موږ دپاره عیب ده که نه. خو کله چې بیا دلته د مسؤلیت په بنا باندې چې په کوم مسؤلیت موږ تاسې راجمع سوي یو، په دې مسؤلیت باندې 115 ناستې کړي دي، سوچونه هم کړي دي، فکرونه هم والي دي. نو که چېرته دا علمای کرام درونیسته تر موږ او قومي مشرانو پورې دا خاموش پاته کیږي، نو دا یې ډېره لویه ګناه ده. نو د دې دپاره چې موږ تقریبا 4-5 ناستې کړې دي، خو متاسفانه چې دا خلک لکه څومره چې مناسب وي دا نه دي رایوجی سوي، لکه څومره چې مناسب وي هغه خلک دې کار ته لیوال سوي نه دي. خو بیا هم الحمدلله دغه دا موجوده مشران، انشاءالله خدای ته امید لرم چې د دې موجوده مشرانو په دې موجودیت په راتګ باندې پروردګار عالم چې د کوم هدف دپاره رایوجی سوي، دا هدف ته به خدای پاک موږ ورسوي. په دې هدف باندې چې موږ تقریبا یو وارې ناستې سره کړې وې، اوله ډېره لویه ناسته وه د علماو شوراو د رئیس او د علماو په موجودیت باندې، او د امر بالمعروف نهی عن المنکر د علمای کرامو په موجودیت باندې، د قومي مشرانو په موجودیت باندې موږ ټول سره یوجه سوي وو. دا اقدام هم وکړو. په دې اقدام کې د داسې معنا لیکنې وشوې، په دې لیکنو کې ځینې نیمګړتیاوې پیدا شوې، یا جمله بندي نیمګړتیاوې، یا مثلا نور داسې کارونه چې د موږ د پښتني کلتور و عنعناتو سره لیک په ټکر کې. نو دې ته په هغه کتو سره موږ په وارو باندې د علماو شوراو سره د علماو سره خبرې کړې دي، حتی تر دې پورې چې دا کلم چې دا لایحه لیکلې ده او چاته مو ښکاره کړې ده، ځینو خلکو یا د قومي مشرانو انتقادونه نیولي دي چې دا خو د موږ د پښتني اصولو سره لیک ټکر دي، د خدای خاطر وکړئ لیک ولټوئ چې داسې نه یې بیا ورځ موږ قوم ته یو فساد راوړئ. او دومه خبره دا ده چې د علماو کرام په موجودیت کې موږ یوه خبره کوله، دا خبره باید یاد هم کو. په مادو کې م لیکلې ده چې ورځ دغه د بدل کوزدي نه دي، دا مروجه بدل سي ده، دا علماو ورته شغار ویلی ده، او شغار په شریعت کې نسته. خو دلته د دې ترڅنګ د دې مادې ترڅنګ ډېر علمای کرام اوس هم د دې ګوته اوچتوي او انتقاد کوي چې دا ولې تاسې ورځ دې ته شغار ویلی ده او دا مروجه بدل ته ولې شغار ویلی، دا کله شغار ده،
دا کله په شغار کې راځي خو د دې په خاطر باندې چې موږ ویلی چې هغه نه ده موږ وارونه تېر وارې مو ویلي چې دا علما کرامو دا نور دی داسې معنا دا دیني خلک هغه یایست دا تصادم د افکارو چې ده دا واقعیت منځته راوړي په کومه مسله باندې چې ټکر سره جوړ شي چې دا ښه ده دا بده ده دا صحیح ده دا صحیح نه ده دا جایزه ده دا جایزه نه ده په دغو باندې بالاخره پروردګار عالم دا هغه مرتب کوي چې واقعیت منځته راځي اوس د دې په خاطر باندې موږ تقریبا یو شی لیکلی دي هغه په لیکلو باندې خو روجن دا علما کرام هم ټول خبر دي ورکې مو هم راوړي دي که چېرته بیا هم دی داسې معنا د موږ د یوه داسې نقطه را پیدا سوه چې هغه پکې ضرر و تکلیف پیدا و بیا به هم پرې غږېږو انشاءالله دا د موږ تاسې مشترک کار ده که نه نو د دې دپاره چې دا مسلات لږ جریان پیدا کړي نو د دې مسلې دپاره خالص اول وار د دې دپاره چې دا هغه مبارک سي دا مجلس مبارک سي یو قرات به ووایي به بیا یو څو خبرې پرې وکړي او قاري صاحب عثمان به قرآن عظیم